د افغانستان د جمهوریت نظام پخوانی ولسمشر حمید کرزی د اسلامي امارت له لوري زنداني سوی. همدارنګه الله ګل مجاهد د طالبانو په سپارښتنه هیواد ته ستنیږي. دا چې کرزی چا څنګه او ولې زنداني کړی، الله ګل مجاهد افغانستان ته د خپل تګ په اړه څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. الله ګل مجاهد د طالبانو په بلنه کابل ته ستنیږي. د افغانستان اسلامي امارت کابل ته د مخکینی ولسي جرګې د غړي الله ګل مجاهد د بیرته ستنېدو د پلان خبر ورکړی. په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغان سفارت سرپرست مولوي فضل محمد حقانی د نوموړي د یو عکس له خپرولو سره ویلي چې مجاهد ورسره په افغان سفارت کې لیدلي او په دې اړه غږېدلی. حقانی مجاهد ته ویلي افغانستان زموږ او ستاسو ټولو مشترک کور دی او موږ ټولو هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. سرچینه زیاتوي الله ګل مجاهد له سرپرست سفیر څخه مننه او هم یې هیواد ته د تللو لپاره تابعه څرګنده کړه. الله ګل مجاهد څه موده مخکې په قاچاقي ډول ترکیې ته تللی و. حمید کرزی پر حمید کرزي د محدودیتونو دوام د مرکو اجازه نه ورکول کیږي. د پخواني ولسمشر حمید کرزي نږدې سرچینو پر هغه د طالبانو د نظام د محدودیتونو د زیاتېدو او د دوام له امله شکایت کړی. د ښاغلي کرزي یوه نږدې کس غلام جیلاني ځواک ویلي چې تازه طالبانو له یوې نړیوالې رسنۍ سره د حمید کرزي د مرکې مخه نیولې ده. ځواک په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې دا ډول هڅې د طالبانو د نظام د مشروعیت موندلو هڅې زیانمنوي. ښاغلي کرزی په دې تورن دی چې کابل ته د طالبانو په راوستو او واک ته رسولو د پردې تر شا هڅې کولې او د جمهوري نظام پښې یې وهلې. طالبانو پر هغه ډاکټر عبدالله او د جمهوري نظام پر نورو کابل میشتو سیاسي څیرو د محدودیتونو لګول رد کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.